پاکستان باید په خپله خاوره کې د شریرو کړیو د فعالیت مخه ونیسي. دا باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي په وروستیو کې د اسلام آباد تر واک لاندې د بلوچستان په مستونګ او ځینو نورو سیمو کې د هغو شریرو کړیو د فعالیت خبرونه خپریږي چې افغانستان سیمه او نړۍ کې د امنیت د ګډوډولو هڅې کوي. تازه د بلوچ بیلتون پالو یوې مشرې ډاکټر سبیحه بلوچ ویلي چې اسلام آباد په منظم ډول په مستونګ سیمه کې د داعش مرکزونه جوړوي، روزنه ورکوي او امکانات ورته برابروي چې دغه کړنه یې سیمه کې امنیتي وضعیت د ګډوډېدو سبب شوی دی. دغه راز د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد هم ویلي وو چې د هیواد په ځینو برخو کې د یادې ډلې له لوري ترسره کیدونکي بریدونه په بلوچستان کې پلان شوي وو. دغه ډول خبرونه او د بلوچ او افغان مسؤلینو څرګندونې ښیي چې د اسلام آباد تر واک لاندې سیمو کې شریر او نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوونکي کړۍ فعالیت لري. دا ډلې نه یوازې د پاکستان د داخلي امنیت لپاره خطرناکې دي بلکې د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره هم یو جدي ګواښ بلل کېدای شي. که څه هم افغان ځواکونه د تل په څېر له خپل دین، خاورې او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي او لکه څنګه چې په خپلو تازه بریدونو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د اسلام آباد تر واک لاندې سیمو کې د شر اچونکو کړیو او د هغوی د ملاتړ کوونکو مرکزونه په نښه او له منځه وړي، دغسې د تل لپاره خپل دښمن سر پورته کولو ته نه پرېږدي او له منځه یې وړي. خو پاکستان کې د دغو ډلو مرکزونه د سیمې او نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او نړۍ ته پکار ده چې پر پاکستان د فشار راوړلو له لارې پرې نږدي چې دغه ډلې نړیوال امنیت وګواښي. دا هم امکان لري چې همدغه ډلې د پاکستان لپاره په زیان تمامې شي او په راولپنډۍ، لاهور او کراچۍ کې امنیت ته ګواښ پېښ کړي.